بسم الله الرحمن الرحیم منګه نن یو بل مضمون شروع کوو چې ډیسکریټ میتھمیټکس په نامه سره یادېږي. دغه د ریاضي یو بخش د ریاضیاتو کې د ډیسکریټ میتھمیټکس د کمپیوټر ساینس پورې مربوط دی، یعنې په کمپیوټر ساینس کې د استعمال بیخي زیات دی او د کمپیوټر ساینس په مختلفو بخشونو کې لکه پروګرامینګ شو، نیټورک شو، همدارنګه ډیټابیس شو، داسې نور بخشونه ټولو بخشونو کې دی له دې څخه استفاده کیږي. نو د ډیسکریټ میتھمیټکس پیژنو او د هغې مربوطه کوم موضوعات چې دي هغه انشاءالله قدم په قدم بیانوو. راځو اول کنټینټ ته. په دغه سلایډ کې چې دا موږ دا شیان لولو چې اول د کورس سیلابس وښیي چې فرضاً موږ په دې کورس کې یا په دې مضمون کې آینده کې کوم مضامین لولو، بیا به ډیسکریټ میتھمیټکس بیان کړو، هغې نه وروسته بیا ډیسکریټ میتھمیټکس کوم لومړی موضوع چې ده لاجیک به بیان کړو، همدارنګه به وپېژنو چې پریپوزیشن لاجیک څه ته ویل کېږي، کمپوزیټ سټیټمنټ څه شی دی، negation یا هم منفي حالت دی، کنجکشن، ډسکنجکشن، ایکسکلوزیو آر او امپلیکیشن بای کنډیشنل او د دې ټوټیبل جوړول، دا ټول به یو په یو سره بیان کړو. نو راځو کورس سیلابس ته. په دې مضمون کې به موږ په آینده کې لاجیک ان پروفس ولولو، همدارنګه سیټونه به ولولو، فنکشن یا تابعګان ولولو. یو یاداوري باید وکړو چې لاجیک منطق ته ویل کېږي او پروفس ثبوتونو ته ویل کېږي. لاجیک پروفس یعنې منطق او دې ثبوتونه ولولو، سیټونه به ولولو، فنکشنز دي یعنې تابعګان دي، انټیجرز عدد دي یا ماډولر ارتمیک دي، همدارنګه سیکوینسز یا هماغه سلسلې چې دی او سمیشن دا به ولولو، کوانټینګ دی، پروبابلیټي احتمالات دی، ریلیشن ارتباطات، ګراف او ټری او بولین الجبرا. دا ټول موضوعات چې ده په آینده لیکچرو کې انشاءالله لولو چې نن له هغې څخه یو لاجیک بیانو. ښه راځو ډیسکریټ میتھمیټکس څه ته ویل کېږي. د ریاضیکي جوړښتونو او شیانو مطالعې ته چې هغه حسابي شکل ولري بغیر له دې نه چې مسلسل وي. مطلب دا دی که چېرته موږ او تاسو شیان یا هم جوړښتونه په محاسبوي شکل سره د اعدادو په شکل سره ولرو یا د ګراف په شکل سره ولرو، نو موږ او تاسو دې ته ډیسکریټ میتھمیټکس ویلی شو، یا هماغه جملې چې په لاجیک کې بیان شوي وي یا په منطق کې بیان شوي وي، نو هغه موږ او تاسو په دې کې. بل راځو د ډیسکریټ میتھمیټکس او د کمپیوټر ساینس ترمنځ هغه فرق نه وایي، خو دلته د ډیسکریټ میتھمیټکس استعمال په کمپیوټر ساینس کې وایو. نو ډیسکریټ میتھمیټکس په کمپیوټر ساینس کې چې دا ډېر زیات استعمالیږي. اصلا ډیسکریټ میتھمیټکس په کمپیوټر ساینس کې استعمالیږي، کیدای شي نور بخشونو کې هم د استعمال ځایونه ولري لکه ریسرچ کې شو یا همدارنګه چې ده په کیمستري یا کیمیا کې شو، فزیک کې شو، داسې نور شیانو کې شو، نو هلته هم د استعمال ځایونه لري، خو دلته موږ او تاسو د استعمال ځایونه. په کمپیوټر ساینس کې د استعمال ځایونه چې ده ډیسکریټ میتھمیټکس د مشکلاتو په حل کې، همدارنګه الګوریتمو، پروګرامینګ لانګویجو کې یعنې د پروګرامینګ ژبو کې، کرپټوګرافي کې چې هغه یو بخش دی د نیټورک سیکیورټي په هغې کې استعمالیږي، اټومیټا تیوري کې استعمالیږي، او سافټویر ډیولپمنټ یا سافټویر چې کله موږ او تاسو ډیولپ کوو یا جوړو په هغې کې هم له ډیسکریټ میتھمیټکس څخه ګټه اخیستل کېږي. ښه راځو وایو چې ډیسکریټ میتھمیټکس ولې وایو. یو لامل دا دی چې که چېرته موږ او تاسو غواړو چې خپله ریاضي پخه کړو یا هم غواړو چې ریاضي محاسبې یا ریاضي هغه دلیلونه مو قوي شي، که فکر مو کړی په د مکتب په کتابونو کې به قاضیې وي، په هندسې کې به قاضیې وي، د هغې لپاره به ثبوتونه. په همدې شکل سره ډیسکریټ میتھمیټکس کې هم موږ او تاسو دلته غواړو چې هغه قاضیې یا هماغه شیان چې موږ او تاسو په ریال لایف کې لرو هغه ثبوت کړو، نو په کمپیوټر ساینس کې وکارو. نو دې په خاطر موږ په تاسو ډیسکریټ میتھمیټکس وایو. بل همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې مختلفو بخشو کې کارول کېږي، لکه دلته ځینې مضامین نومونه راوستي چې ډیټا سټرکچر دی، الګوریتم دی، ډیټابیس او اټومیټا تیوري، فارمل لانګویج یا لکه د پروګرامینګ لانګویج شوي، کمپایلر شو، کمپیوټر سیکیورټي او اپریټینګ سیسټم، د ټولو بخشو کې له دې څخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې هر وخت موږ او تاسو دغه مضامین ګورو، دې ریاضیکي بخش به حتما له ډیسکریټ میتھمیټکس پورې تړلی وي.
بل یو بخش چې دا چې موږ او تاسو دا لولو که نه په دې خاطر لولو چې پرابلم سولوینګ کې موږ سره مرسته کوي یا د مشکلاتو په حل کې موږ او تاسو سره مرسته کوي. پروګرامینګ بخش وي، نیټورک بخش وي، ډیټابیس بخش وي. هر وخت چې موږ او تاسو له یو مشکل سره مخامخ کیږو یا فرضاً سافټویر ډیولپمنټ کوو پروجیکټ یو مشکل سره مخامخ کیږو، نو په اسانۍ سره موږ او تاسو ډیسکریټ میتھمیټکس په واسطه حل کولی شو، یا هم دغه پرابلم سولوینګ یا د مشکلاتو حل کوم لاجیک یا منطق چې موږ او تاسو دی هغه په دې کې قوي کیږي. خرازو د ډیسکریټ میتھمیټکس هغه ابتدایي بخش وایو یا هغه لومړی موضوع وایو چې لاجیک دی. لاجیک منطق ته ویل کیږي. لاجیک د نالج یا هم د علم د ښودلو لپاره یو رسمي ژبه ده یا فارمل لانګویج دی. د ښودلو لپاره یو رسمي ژبه ده، یعنې په دې کې چې موږ او تاسو کومې جملې ښیو د هغه رسمي ښودلو لپاره چې استعمالیږي لاجیک استعمالیږي. او همدارنګه دا موږ سره په دې کې مرسته کوي چې څنګه یو صحیح ارګومنټ یا هم یو صحیح دلیل جوړ کړو. نو لاجیک موږ ته بیانوي څه شی بیانوي؟ د یو جملې ګرامري بخش، د یو جملې معنا. کله چې موږ او تاسو د جملې ګرامري بخش ته ځو نو هغه ته څه ویل کېږي؟ لاجیک ویل کېږي، البته په ډیسکریټ میتھمیټکس کې. او یا هم که چېرته معنا یې موږ او تاسو ورپسې ګورو نو دا هم څه ده؟ لاجیک دی یا منطق دی. بل هغه لاجیکل انفیرنس چې موږ او تاسو آینده درسونه کوي دې کوم رولز چې دي هغې ته هم څه ویل کېږي؟ لاجیک ویل کېږي. خرازو د لاجیک تر ټولو ساده مثال چې دی پرپوزیشنل لاجیک دی. پرپوزیشن څه ته ویل کېږي؟ پرپوزیشن یو جملې ته ویل کېږي چې یا به صحیح اوسي یا به غلطه اوسي، یعنې کیدای شي یا صحیح حالت ولري یا غلط حالت ولري، یا کیدای شي دواړه حالتونه ولري، یا هم صحیح اوسي هم غلطه اوسي. فرض مثال ته راځو، احمد سیدا د کابل په ارزان قیمت سیمه کې اوسیږي. دا یو صحیح جمله ده، یو مثبته جمله ده. احمد د کابل په ارزان قیمت کې اوسیږي، صحیح جمله ده. په ټي سره موږ ښیو چې ټرو ده. بل وایي 5 + 2 = 8. وایي 5 جمع 2 مساوي کېږي له 8 سره. که چېرې دا ووایي نو 5 جمع 2 خو له 8 سره نه دي مساوي، نو موږ وایو چې دا فالس ده، یعنې ریاضیکي پادې هم موږ او تاسو د پریپوزیشن لاجیک په نامه سره نومولی شو. که چېرته هغه صحیح وي نو وایو چې ټرو ده، او که چېرته فالس وي نو هغه وایو غلط وي نو وایو چې فالس ده. بل مثال یې ورکړی it is raining today. نن ورځ باران وریږي. په اتاق کې یو موږ بیرون له احوال نه یو خبر چې آیا باران شته دی که نشته دی. نو موږ او تاسو وایو چې it is raining today. نن باران وریږي. نو یا به وریږي او یا به نه وریږي، ځکه موږ داخل له اتاق کې یو. که چېرته بیرون یو او باران وریږي نو موږ وایو it is raining today، بیا وایو چې دا جمله صحیح ده. او که چېرته نه وریږي او بیرون یو موږ نو بیا وایو چې دا جمله څه ده؟ غلطه ده. نو په دې حالت کې چې موږ تاسو نه خبر نو موږ وایو چې کیدای شي دا جمله صحیح وي او کیدای شي غلطه وي، نو دا either true or false ده. خلاص prepositional logic نور یو څه مثالونه نور هم وایو. how are you پوښتنه ده. نو موږ پوښتنه چې د هېڅکله یو preposition نشي کېدلی. بل مثال یې ورکړی دی x + 5 = 3. اوس دلته x چې د x معلوم نه دی، مشخص شوی نه دی، موږ ته نه ښکاري، نو موږ وایو چې دا نه صحیح دی او نه غلط دی. نو بالخصوص مجهولاتو ته چې موږ او تاسو راځو نو دا په پریپوزیشنل لاجیک کې نه راځي. که دلته اوس موږ او تاسو سوالیه ښودلې، دا سوالیه هم یو ډول سره مبهم حالت دی، نو دا پریپوزیشنل لاجیک کې نه راځي. بل ورکړی دی 2 is a prime number. 2 یو لومړنی یا ابتدایي عدد دی. نو موږ که چېرته حسابات ته ووایو چې یو ابتدایي عددونه دي، یو مرکب عددونه دي، نو 2 په دې کې څه دی؟ یو ابتدایي عدد دی، لومړنی عدد دی. نو دا جمله صحیح ده چې په ټي سره یې ښیو چې دا څه ده؟ ټرو ده. she is very talented. وایي هغه ډېره تکړه ده. نو دلته هم بیرته همغه مبهم حالت ته ځي. اوس شي چې ده نامعلومه ده، شي څوک ده؟ څوک ده؟ ښودلې خو یې نه ده. بیرته همغه مبهم حالت ته ځي چې نه به صحیح اوسي او نه به
غلطه اوسي ځکه شی مشخص شوی نه ده. بل راځو where there are other life forms on the other planet in the universe په نړۍ کې په نورو سیارو کې هم ژوند شته دی. نو موږ ته معلوم نه دی کیدای شي داسې اوسي او کیدای شي غلط اوسي. دا هم یو ډول مبهم حالت دی prepositional logic دی. composite statement کله چې موږ تاسو دوا یا څو prepositional logic سره یو ځای کو نو دې څخه بیا composite statement جوړیږي چې دا یو پیچلی حالت د prepositional logic دی یا complex حالت دی. نو دا د څه شي په واسطه یو ځای کو د logical connective په واسطه چې موږ تاسو بیا وروسته وایو چې logical connective څه شی دی. نو دا د logical connective په واسطه سره دا composite statement جوړیږي. یعنی مطلب دا دی هغه prepositional logic مخکې چې موږ تاسو مثالونه وویلې هغه مثالونه دوه یا درې سره یو ځای کېږي یو composite statement جوړیږي. د څه شي په واسطه logical connective په واسطه چې راتلونکي سلایډو کې logical connectives وایي. نو دلته یو مثال ورکړی وی it's rain outside دا preposition A په نامه سره یاد کړی دی. بل مثال ورکړی وی we'll see a movie د preposition B یاد کړی دی. خو دا دواړه مثالونه ورکړي دي یو ځای کړي نه دي. که چېرته زه دا یو ځای کړم په داسې شکل سره it's rains outside we will see a movie بل شی ورسره یو ځای نه کړم مطلب logical connective یو ځای نه کړم دا داسې دومره مفهوم نه لري. خو که چېرته دې سره یو logical connective یو ځای شي نو بیا هغې نه وروسته دا مفهومداره جوړېږي. اوس که انګلیش کې دا سره یو ځای کړو نو موږ مجبور یو چې اوله کې داسې ورسره ذکر کړو یو شرط ورکړو if it rains outside که چېرته بیرون باران وریږي then we will see a movie. نو دلته if راغی او بیا ورپسې then راغی نو دا یو ډول logical connective دی چې په دې جمله کې استعمال شو. بل راځو په دې کې logical connective یو څه نور مثالونه هم وایي چې logical connective negation دی conjunction disconjunction exclusive or implication او biconditional. دا یو څه مثالونه دي چې یو په یو سره یې ګورو. negation ته راځو. negation کې داسې ویل کېږي چې د یو جمله که چېرته یو جمله پی موږ او تاسو یو preposition فرض کو یوه prepositional logic فرض کو نو هغه وخت کې دا negation حالت دی چې it is not the case that p چې دا باید پی نه اوسي. که چېرته پی یو preposition اوسي او پی نو دې negation حالت هغه دی چې پی باید منفي اوسي یا نه اوسي. مطلب it is not the case that دلته نه اوسېدل دي. نو دا یو بل preposition دی چې دې ته څه ویل کېږي negation ویل کېږي. یعنی دا negation حالت بیرته همغه preposition شو. یعنی داسې نشي کېدای چې موږ تاسو negation حالت یې ولرو او وایو چې دا یو preposition logic نه دی. دا preposition logic دی خو دا د یو logical connective په واسطه سره یو preposition logic جوړ کړی دی چې هغه negation دی یعنی مطلب منفي. نو اوس که چېرته تاسو دلته وګورئ نو دا بیا په دې علامې سره ښودل کېږي. یعنی که چېرته پی یو هغه وي preposition logic وي negation حالت دی هغه not پی د لوستل څنګه کېږي not پی. راځو دلته مثالو ته. لومړی مثال پیټ چې هر څوک دی دې مثال کې اشتباه شوی. اصل کې مثال داسې دی چې احمد وی د کابل په ارزان قیمت برخه کې اوسیږي. دغه جمله له دې ځایه شروع تر دې ځایه پورې یو مثبته جمله شوه. نو که چېرته موږ او تاسو دا negation حالت اړو نو په سر کې چې راړو وایو چې it is not the case that it is not the case that وای داسې نه ده چې احمد د کابل په ارزان قیمت څنګه کې اوسېږي. نو دا negation حالت یا منفي حالت ته وخت. راځه نور مثالونه ګورو. 5 plus 2 is not is equal to 8. اوس دا جمله که تاسو وګورئ 5 جمع 2 نه دي مساوي لا دو سره نه راغله. اوس که چېرته مساوي نو موږ تاسو بیا ویل چې دا negation حالت نه دی خو دلته negation حالت ښودلی دی چې نه دی مساوي. بل مثال ته راځو 10 is not a prime number. ولس یو ابتدایي عدد نه دی نو نه یې ښودلی دی. اوس دا جمله صحیح ده جمله خو صحیح ده په همدې حالت کې خو دلته یې نه ښودلی دی نو موږ او تاسو وایو چې دا چې دی یو negation حالت دی. بل جمله یې ورکړې ده it is not the case that bus stop running at 9 pm. وایي بسونه چې دي په 9 بجو باندې نه درېږي. نو اصل جمله خو داسې ده چې bus stop running at 9 pm خو دې negation حالت بیا داسې ده it is not the case that the bus is running at 9 pm. بل راځو یو څو نور مثالونه هم وایو. که چېرته موږ تاسو ته جملې راکړي هغه منفي حالت ته اړوو نو په دې شکل سره هم اړولی شي. یعنې یوازې داسې نه ده چې موږ تاسو جملې په سر کې راوړو it is not the case that
نو کولی شو ځینې لنډ جملې په دې شکل سره چې منځ کې ناټ راولو یا په انګلیش کې چې نور زمانو په لحاظ کوم رولز دي هغسې موږ او تاسو دا اړولی شو. نو اوله جمله it is raining today نن ورځ باران دی. که چېرې دا نګیشن یا منفي حالت ته اړو نو موږ وایو چې it is not raining today نن ورځ باران نه دی. بل مثال ته راځو وایي چې 2 is a prime number 2 یو پرایم یا ابتدایي عدد دی. نو دا یو صحیح جمله دی. خو که چېرته دا نګیشن یا منفي حالت ته موږ او تاسو اړو نو موږ او تاسو بیا وایو چې 2 is not a prime number 2 یو پرایم نمبر نه دی. بل مثال ته راځو where there are other life forms on the planet in universe یعنی په کائناتو کې نور سیارې شته دي چې هلته ژوند خلک ژوند کوي یا ژوند شته دی. نو بیا که چېرته دا منفي حالت ته اړو نو داسې اړو it is not the case یعنی جملې په سر کې م راواړو لاجیکل کنیکټیو استعمال که دا جمله چې مثبته وه نګیشن حالت ته موږ او تاسو څه کړله واړوله نو دا هم د دې چې دا نګیشن حالت دی چې د it is not the case that په واسطه م واړوله. راځو د نګیشن ټروث ټیبل وایي. ټروث ټیبل څه ته ویل کېږي؟ پاسبل ویلیوز یا پاسبل کمبینیشن یا پاسبل ممکنه هغه حالتونه یا هغه ویلیوګانې چې دا اخلي نو هغې ته ټروث ټیبل ویل کېږي. که چېرته یې موږ او تاسو لپاره دا یو وي اوس نګیشن یو حالت دی که نه نو بیا موږ او تاسو دا 2 ښیو او که چېرته بیا 2 وي دا په همدې ترتیب سره بیا 2 په توان د n فارمول ځان ته نیسي چې 4 راځي او بیا 3 لپاره 8 راځي بیا په همدې شکل سره. نو اوس دلته یو دی نو پی یو دی 2 حالتونه لري یعنی 2 په توان د n فارمول ته که موږ واچوو نو 2 په پی یو دی نو 2 په توان دی یو راځي نو 2 په توان دی یو بیرته 2 راځي نو 2 حالتونه لري. یا به څه اوسي یا به ټروث یا به فالس اوسي. خو بالمقابل دې په نګیشن حالت کې بیا که چېرته دا ټرو وي نو دا 2 حالتونه ځان ته نیسي چې یو ټرو دی او بل چې دی فالس دی. نو بالمقابل دې نګیشن حالت بیا چې دی یا به که چېرته ټرو وي نو دې مقابل کې فالس راځي او که چېرته فالس وي نو دې په مقابل کې چې راځي ټرو راځي. نو دغه دې هغه ممکنه حالتونه د نګیشن دي یا ټریبل د دې دی. خبر راځو کنجکشن وایو. کنجکشن د دې بیا هغه ان کنیکټیو ته بیا کنجکشن ویل کېږي. نو دا داسې ویل کېږي که چېرته 2 جملې یا 2 پریپوزیشنل لاجیک وي د پی او کیو په نامه سره یعنی پی او کیو 2 پریپوزیشن دي نو پی ان کیو دا هغه وخت کې پی ان کیو چې د پی ان د علامې په واسطه ښودل کېږي پی ان کیو په واسطه ښودل کېږي هغه وخت کې حالت صحیح دی چې باید پی او کیو دواړه صحیح اوسي یعنی دې دغه دواړه جملې باید صحیح اوسي. کله دې نه یوه جمله هم غلطه اوسي نو موږ او تاسو وایو چې دا غلط حالت د دې دی یعنی دا د کنجکشن غلط حالت دی. نو دې صرف یو حالت صحیح دی چې باید پی او کیو دواړه صحیح اوسي. که یو حالت هم له دې نه یا پی غلطه جمله وي یا پریپوزیشنل لاجیک وي یا کیو غلط وي یا دواړه غلط وي نو دا بیا موږ او تاسو وایو چې دا د کنجکشن غلط حالت دی. نو پی او کیو هغه وخت کې صحیح حالت لري یا کنجکشن دی چې باید پی ان کیو دواړه صحیح اوسي. مثالو ته راځو. وای احمد د کابل په ارزان قیمت سیمه کې اوسېږي اینډ راوسته اینډ چې دی کنجکشن دی بله جمله راوسته دی یعنی دا اول پریپوزیشن دی دا بل پریپوزیشن دی ترمنځ چې دا لاجیکل کنیکټیو اینډ استعمال کړی دی چې دی کنجکشن دی. 5 + 2 = 8 نو که وګورو احمد د کابل په ارزان قیمت سیمه کې اوسېږي دا صحیح حالت دی. خو که دلته وګورو 5 + 2 = کېږي له 8 سره دا غلط حالت دی. نو موږ او تاسو وایو چې دا د کنجکشن یو حالت دی خو دا غلط حالت دی صحیح حالت نه دی ځکه یو جمله له دوی څخه غلطه ده. دا هغه وخت کې صحت لري چې دواړه له دې څخه صحیح وي. راځو بل جملې ته it is raining today and 2 is a prime number وای نن ورځ باران وریږي یو 2 یو پرایم یا صحیح عدد دی. نو موږ او تاسو وایو چې نن ورځ باران اوسېدل دا خو که چېرته مبهم حالت دی دا مبهم حالت دی نو موږ او تاسو نشو ویلی چې دا د صحیح اوسي. او 2 is a prime number 2 یو لومړنی عدد دی دا یو صحیح جمله ده. نو بیرته
یو صحیح شو یو مبهم حالت شو بیرته هماغه خبره شوه چې دا د دې کنجکشن غلط حالت شو یعنی فالس حالت شو 2 is a prime number and 5 plus 2 is not equal to 8 وای 2 یو پرایم نمبر یا ابتدایي عدد دی او 5 جمع 2 نه دي مساوي له اتو سره نو دلته بیرته لاجیکل کنیکټیو اینډ استعمال شو که تاسو فکر وکړئ د ټولو جملو په مابین کې اینډ استعمال شوی دی یعنی 2 سره یو ځای کړي دي نو دغه جمله کې دواړه حالتونه صحیح دي ځکه چې 2 پرایم نمبر هم دی او 5 جمع 2 نه دي مساوي له اتو سره نه دي مساوي کنه نو ځکه دا صحیح حالت لري دا هم صحیح ده دا هم صحیح ده نو موږ وایو چې دا د کنجکشن صحیح حالت دی دا یو کنجکشن دی where 13 is a perfect square and 9 is a prime where دیارلس چې دی of perfect square نه دی یعنی مطلب مربع شکل نه لري اوس مربع شکل عددونو کې چې دا څلور نهه شپاړس پنځه ویشت شپږ دېرش په همدې شکل نهه څلوېښت دی خو دیارلس نه راځي نو دا هم غلط شو او 9 is a prime 9 هم یو لومړنی عدد نه دی نو موږ او تاسو وایو چې دې ترمنځ چې لاجیکل کنیکټیو اینډ استعمال شوی دی نو دا کنجکشن دواړه حالتونه غلط شو نو دا یو غلط حالت دی کنجکشن دی ښه د نن ورځ درس به په همدې ځای پای ته ورسو بیا بله ورځ درس به له ډیس کنجکشن نه شروع تر هغې پورې مو په مخه ښه